ها بسم الله الرحمن الرحیم. خنن به دغه خبره کوو د لایسوسومز خبر به کوو. ها لایسوسومز نوم هم چېرته اورېدلی دی که نه؟ لایسوسومز یو خبره یاد ساتئ، که لایسو لفظ م اورېدلی او که نه مې اورېدلی، نو چې سوما لفظ تاسو چېرته م اورېدو سوما، نو دا به باډي ته وایي. ښه باډي ته. او لایس خو په کوم ځای کې چې تاسو لیدو لایسز دا سپلیټینګ ته وایي. ښه سپلیټینګ ته. اوس دلته زمونږ دغه خبره مونږ کوو، د بایو خبره کوو، نو الکترولایسز هایدرولایسز داسې الفاظ به تاسو اورېدلی ډېر زیات، خو چونکې نن پکې موږ د بایولوژي کې د لایسوسومز خبره کوو او د لایس سره موږ سوماز لګولی دي. اټ مینز چې دا به زمونږ باډیز وي، دا به زمونږ څه باډیز وي چې هغه به لایسز اف سبسټانسز کوي، یعنی د شیانو بریک ډاون به کوي لایسوسومز. د دې لایسوسومز په باره کې چې تاسو ته دا خبره کلیري چې دا زمونږ یو ساینټسټ و، دا ساینټسټ نوم چې کومه دی ډي ډوف د دا فرست ټایم ډسکور کړی وی. ډیټ یې ستاسو په بک کې ورکړی دی، په خپله باندې به چک کوئ چې په کوم تاریخ دی. 1949 کې پاکستان د آزادۍ نه 2 کاله بعد 1949 کې د ډسکور کړی وی. اوس وګورئ اصل کې دا لایسوسومز چې کومه دي که نه، دا لایسوسومز دا د ګالجي باډیز نه جوړېږي. ښه د څه نه جوړېږي؟ د ګالجي باډیز نه پیسز پنچډ اپ شي، سمپل تاسو ویلی شئ ویزیکل د دې نه پنچډ اپ شي، رابیلټې شي او د هغې نه د لایسوسومز جوړېږي. د دې کار څه دی؟ د دې کار به درته اوس پته ولګي چې څه دی، خو دغومره یاد ساتئ چې ګالجي باډیز نه دا ویزیکل څه شي، دا ته رابیل شي او لایسوسومز جوړ کړي. که زه دلته تاسو ته د ایکسپلینیټري پرپس دپاره یو سیل جوړ کړم او دا د دې نیوکلیس ده او په دې کې زه تاسو ته دا ګالجي باډي جوړ کړم، جسټ زه به درته یو ګالجي باډي جوړ کړم. دا فار ایگزامپل ما ګالجي باډي جوړه کړه. د دې ګالجي باډي نه دا ویزیکل، فار ایگزامپل دا ویزیکل به ته رابیل کړم، دا ویزیکل ته ما رابیل کو. اوس په دې ویزیکل فارم، په دې ویزیکل کې چې تاسو ته دا خبره کلیري چې دا فار ایگزامپل یو ویزیکل دی، نو په دې کې ډفرنٹ ټایپ اف انزایمز دي. دا انزایمز چې کوم دي دې ته از ا ګروپ موږ هایدرولیزز انزایم وخه، هایدرولیزز انزایمز دي، ډفرنٹ ټایپ اف انزایمز دي. د دې کار څه دی هغه به اوس تاسو ته دغه شي. ښه ډفرنٹ ټایپ اف انزایمز دي، پکې 2 قسمه مې جوړې کړي، مثال 3 قسمه مې جوړې کړې، 5-6 قسمه انزایمز دي پکې، ګروپ اف انزایم ورته ویلی شي، ګروپ اف انزایمز دي. ښه دا انزایمز دي. اوس دا ویزیکل چې موږ کام جوړ کړو، دا ویزیکل نو په دې ویزیکلز کې دننه چې دا کم ما انزایمز جوړ کړل یا مې په دې کې نور دا کم شیان سبسټانسز جوړ کړل، ایز ا هول دې ته میټریکس وایي. دې ته څه وایي؟ میټریکس وایي. د دې میټریکس په بیس باندې موږ دا ویزیکلز چې کوم دي یا دې ویزیکل ته موږ سپیشل نوم ورکوو، لایسوسومز ورته ورکوو. څه ورته کوو؟ لایسوسومز نوم ورته ورکوو. دا لایسوسومز د دې میټریک په بیس باندې موږ ډیوایډ کوو په 4 قسمه کې، 4 ټایپس. یو ته موږ پرایمري وو، پرایمري لایسوسومز ورته وو، پرایمري. یو ته موږ سیکنډري لایسوسومز وو، سیکنډري. یو ته موږ ټرشري لایسوسومز وو، ټرشري. او یو ته موږ کوارټرنري لایسوسومز وو. پوینټ کلیر دی؟ ولې مې ورته ویلې کوم چې ما دې کې میټریکس جوړ کړو، ډفرنٹ ټایپ اف انزایمز مې پکې جوړې کړې، یا په دې کوم دا میټیریل ما جوړ کړو د دې په بیس ما په پرایمري کې، سیکنډري، ټرشري اینډ کوارټرنري کې څه کړه؟ ډیوایډ کړه. چلو پرایمري لایسوسومز موږ وو چې کوم نیولی فارمډ مطلب دا چې کوم زموږ څه فرست ټایم د ویزیکل فارم کې د ګالجي باډیز نه پنچډ اپ شوې، دې ته موږ پرایمري لایسوسومز وو. نو دا نیولی فارم دی. ښه نیولی فارم دی. نیولی فارمډ ویزیکل چې کوم دی او په هغې کې کوم میټریکس دی، نو نیولی فارمډ ویزیکل ته موږ پرایمري لایسوسوم وو. یوه خبره. دویم په دې کې چې دا کم انزایمز دي، نو دا به په ان ایکټیو فارم کې، دا په څه کې دي؟ په ان ایکټیو فارم کې دي. 2 خبرې. که څوک درته وایي چې پرایمري لایسوسومز څه ته وایي،
ته به ورته وایې چې هغه ویزیکل چې فرست ټایم پنچډ اپ شو رابیل شو سپریټ شو د چا نه ګالجي باډیز نه په دې کې چې کوم انزایم پرتی دي دا لا اکټیو نه دي څه فنکشن سټارټ کړی نه دی اکټیویټ شوي نه دي په انکټیو فارم کې دي پوینټ کلیر دی سیکنډري کله چې دا انزایم کوم چې زمونږ سا په دې دننه ویزیکل کې پرتی دي دا اکټیویټ شي دا څه شي اکټیویټ شي دا اکټیویټ شي او دا پرایمري نیولی فارمډ ویزیکل د یو فورن پارټیکل سره یا د فوډ مالیکیول سره اټیچ شي بیا ورته موږ څه وو بیا ورته موږ سیکنډري وو نو په دې کې دا انزایمز چې کوم دي دا اکټیویټډ شي او پرایمري لایسوسومز د بار نه چې کوم پارټیکل راغلی دی د ویزیکل په فارم کې راغلی دی د ویکیول په فارم کې راغلی دی انګلپینګ پارټیکل په فارم کې راغلی دی هغې سره کله دا اټیچ شي نو بیا ورته موږ سیکنډري وو فار ایګزامپل دلته وګورئ دا به زه یو دغه چک جوړه کړم فار ایګزامپل دا نیوټروپل دی څه شی دی نیوټروپل دی دلته یو بیکټیریا راله دلته به زه بیکټیریا جوړه کړم فار ایګزامپل دا بیکټیریا ده دا بیکټیریا چې کله دلته راله نو دا دې سیل انګلف کړه دې نیوټروپلز دا څه کړه دا فار ایګزامپل انګلف کړه دا چې کله انګلف کړه نو اوس دا لایسوسومز چې کوم زموږ سره پرایمري لایسوسومز دی دا به راځي او دا به دې سره اټیچ کېږي دا پرایمري لایسوسومز به د دې بیکټیریا سره اټیچ کېږي فار ایګزامپل دا بیکټیریا ده د دې سره چې کله دا لایسوسومز اټیچ شي نو دا به په دې باندې څه وکړي دا به په دې باندې دا انزایم ریلیز کړي کله چې دا د خپل انزایم په دې باندې ریلیز کړي دا انزایم نو دا انزایم به دا څه وکړي دا انزایم به دا ډایجسټ کړي دا به لایز کړي دا چې کله لایز کړي دا نو د دې دا پارټیکل چې کوم دي دا پارټیکل دا به ریلیز کوي نه په بلډ کې دا به راشي او دا به دلته په دې ویزیکل کې په دې کې سټور شي اوس وګورئ کله چې دا ویزیکل په دې ځای کې پروت او نیولی فارم شوی او ان اکټیو و په دې ټیم کې د دې ویزیکل نوم پرایمري لایسوسومز و سو پرایمري لایسوسومز و کله چې دا پارټیکل رالی او دلته دا د دې سره اټیچ شو او په دې کې انزایم اکټیویټډ شو د دې نوم څه شو سیکنډري لایسوسومز شو یعنی اکټیویټډ پرایمري لایسوسومز بیکم سیکنډري لایسوسومز پوینټ کلیر دی اوس وګورئ تر دا ریزیډوال باډیز چې کوم پاتې شولې انډایجسټډ یا ډایجسټډ دا رالی او دا په دې کې داسې سټور شو دا ویزیکل په دې کې اوس دا انزایمز هم بیرته کور شوې او په دې کې دا کمې چې د پارټیکل دلته په ریزیډوال فارم کې پاتې شولې نو دا هم په دې کې راللې دې باډي ته چې د دې د ریسټرکشن یا د لایسیس نه بعد د دې پارټیکل او دا انزایم دې ته رالی دې ته موږ ریزیډوال باډي هم وو ریزیډوال باډي ورته ولې وو ریزیډوال باډي ورته ځکه وو چې په دې کې دا کم ریزیډوال سبسټانسز دي دا هم راله انډایجسټډ یا ډایجسټډ یا لایسینګ چې کوم پارټیکل یې هم راله او دا انزایمز هم پکې رالی دې ریزیډوال باډي ته ټرشري لایسوسوم هم وایي دې ته څه وایي دې ته ټرشري یا ټرشري لایسوسومز هم وایي لایسوسومز په دې ډفرنس باندې اوسه پورې پوه شوي یاستئ پوه شوئ په دې پرایمري لایسوسوم انیکټیو انزایم لري اولنی جوړ شوی نیولی فارمډ which is pinched from the Golgi bodies is called primary lysosome. Secondary lysosome, when this primary lysosome get attached to the incoming या engulfing particle या food particle या bal pathogens or when its enzymes become activated, so the name of primary lysosome is changed to secondary lysosomes or after digesting, after lysing the pathogens, when the residual body is stored in the secondary lysosome, so its name become residual body or tertiary lysosome. Simple name change किया change की प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम उदेवे पर सेकेंडरी के अटैच हो एक्टिवेटेड हुए पर टर्शियरी के खपल कारों को रेजिडुअल बॉडी दे जान साबान निकले पॉइंट क्लियर दे द दी कार द प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी द हर सब्सटेंस सर दे कम चिदा सेल एनगल्फ कई या द बार नरा दी द एक्सटर्नल सब्सटेंसेस सर दे कार दे
بیکټیریا راځي، بل پیتوجنز راځي، وایرس راځي، یعنی د دې کار د هغې سره یو سپیشل ټایپ اف لایسوسومز دی، هغې ته موږ کوارټرنلي لایسوسومز وو یا هغې ته موږ اوټو لایسوسوم یا ورته اوټو پیجي وو. دې ته اوس وګورئ هغه په ریډ باندې جوړوم. فار ایگزامپل دا سپیشل ټایپ اف لایسوسوم دی، دا سپیشل ټایپ اف لایسوسوم دی. په دې سپیشل ټایپ اف لایسوسوم کې سپیشل ټایپ اف انزایمز دي. دا فار ایگزامپل سپیشل ټایپ اف انزایم ده. دا سپیشل ټایپ اف انزایم فار ایگزامپل دا سپیشل ټایپ اف انزایم داسې ده. خطرناک قینچینې مې جوړې کړې. صحیح ده که نه؟ دا اوس د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې که چېرته به دې سیل کې فار ایگزامپل دا ما څه شی جوړ کړم، مایټوکانډریا مې جوړه کړه. دا د دې سیل خپله مایټوکانډریا ده، یا مې انډوپلازمیک ریټیکولم جوړ کړو، یا مې ګالجي باډي جوړه کړه، یا مې د دې دا سیل ممبرین چې کومه دی دا جوړ کړو، دا سیل ممبرین. د دې کار دا دی چې په دې سیل کې کم د دې ارګنیلي وارډ آوټ شي یا اولډ شي یا وشلېږي یا زاړه شي یا خراب شي، خپل کار پرېږدي. د هغې د ډایجېشن دپاره، د هغې د لایسس دپاره، د هغې د ختمولو دپاره الله تعالی دا سپیشل ټایپ اف ویزیکل جوړ کړی. دغه ویزیکل ته کوم چې د خپل سیل د خپل ارګنیلي سره ایون د هغې د ممبرین سره کار ساتي، دې ته کوارټرنلي لایسوسومز وایي. اوس وګورئ د کوارټرنلي لایسوسومز څه کوي. د کوارټرنلي لایسوسوم سپیشل ټایپ اف انزایمز لري. په دې سپیشل ټایپ اف انزایمز کې کلم چې دا ریلیز کې دا انزایم نو دا نیوکلیس ختمولی شي، دا انډوپلازمیک ریټیکولم ختمولی شي، دا مایټوکانډریا ختمولی شي. ایون که دا سیل وایي چې زه اوس خپل ځان ختم کړم، سوسایډ وکړم، څه وکړم؟ سوسایډ وکړم. هم دا چې په ریلیز شي نو دا ټوټل سیل destroy شي safely soundly without causing any inflammation. په باډۍ کې هیڅ انفلمیشن نه کاز کوي. نو د دې د وجې نه موږ چې کله دا سیل سوسایډ کول وغواړي هم د هغې لپاره دا کوارټرنري لایسوسومز انزایم سیسټم چې کوم دی اکټیویټ کېږي. نو د دې د وجې نه دې کوارټرنري لایسوسومز ته موږ سوسایډل بلیک هم وو، سوسایډل بیگ هم ورته وو. ستاسو په بک کې به دا سوسایډل بلیک جسټ د کوارټرنري ته نه، دا به جسټ د لایسوسوم ته به سوسایډل بیگ هم ویلی. نو چې تاسو ته کلیر چې دا سوسایډل بلیک پکې سپیشلی دا د دې کوارټرنري لایسوسومز لپاره استعمال شوی. پوینټ کلیر دی. اوس د دې کار دا دی چې دې سیل ته څه شی هم دننه لاړه، که دا د خوراک په فارم کې دی، که دا د پیتوجنس په فارم کې دی، او که دا په هر یو فارم کې دی، نو انټرا سیلولرلی دا ډایجسټ کوي. نو موږ چې لایسوسوم زمونږه د باډي سیلز ته موسټلی یوکریاټک سیل ته انټرا سیلولر ډایجسټیو سیسټم پرووایډ کوي. څه پرووایډ کوي؟ انټرا سیلولر ډایجسټیو سیسټم. بل او دغه د وجې نه د دې مین یو بل څو فنکشنز درته وایم. زمونږ چې کله ماشوم د مور په خېټه کې دا فار ایگزامپل یوه مور ده او د دې په دې خېټه کې کله ماشومي ښه صحیح ماشومي دا ماشوم که تاسو چک کوئ فار ایگزامپل دا زه بار لږ د ایکسپلینیټري پرپس لپاره راوباسم ښه نو د دې دا لاس که تاسو چک کوئ دا لاس نو دا لاس داسې ښه دا داسې په دې کې دا ګوتې یو بل پسې نښتي د ایلۍ هغه خپې خو مې لیدلې که نه ډک دی نو په دې کې دا ګوتې د یو بل نه داسې بیلیږي چې د دې د مینز دا سیلز چې کومه دي دا د اپوپټوسس په ذریعه دی یا د اپوپټوسس په ذریعه باندې دا د یو بل نه دا سیلز ډسټروی شي نو دا په دې کې دا ګوتې داسې جوړې شي. یو تاسو سمپلی ویلی شئ چې په امبریونیک لایف کې ځینې شیانو ته د پیدایش نه بعد ضرورت نه وي
یعنی د پیدایش نه بعد د دې ګوتې پکار دي دا ځای داسې بند نه وي. اوس دا ځای نه دا سیل ډسټرای کوي څوک دا د دې کار د لایسوسومز دی. یعنې که ته ویلی شې که لاس زمونږ څه په دې فارم کې فار ایګزامپل په دې فارم کې دی د دې فارم نه دا فارم څوک جوړوي دا فار ایګزامپل لایسوسوم جوړوي په دې فارم کې دا لایسوسوم جوړوي. یوه دویم کله کله به تا لیدلي دا فار ایګزامپل چنځخه ده دا څه شی ده دا چنځخه ده د دې چنځخې که تاسو چک کوئ نو د دې چې کله بچی کېږي بچي نو دا چنځخه چې کله بچی وشي د دې بچی په دې طریقه باندې ټیډپول ورته وایي که نه دای په قلاره قلاره د دې نه بیا د لکۍ ختمیږي او د دې نه بیا په دې فارم کې جوړ شي. دې پروسس ته میټامارفوسس وایي. اوس ډیولپمنټل سټیجز کې د دې نه د لکۍ په قلاره قلاره کې ختمیږي دا څوک ختموي دا د لایسوسومز ختموي. نو د ډیولپمنټ په ټایم کې چې کوم ایکسټرا سټرکچرز دي په باډي کې دا ټول څوک زموږ څخه ختموي دا لایسوسوم ختموي. بل کله کله داسې کار وشي چې زموږ په باډي کې په لیور کې فار ایګزامپل دا لیور دی او یا زموږ په برین کې په دې کې څه کار کېږي په دې کې ګلایکوجن چې کومه دی ګلایکوجن ګلوکوز چې کومه دی ګلوکوز دا د ګلایکوجن په فارم کې سټور کېږي د ګلایکوجن په فارم کې